السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو به څنګه د ګوګل په سرچ بار کې خپله لازمي ډیټا پټوئ. یعنې ملګرو کله چې تاسو ګوګل ته ولاړ شئ هلته تاسو یو شی سرچ کوئ او که چېرته تاسو غواړئ چې په هغه ځای کې خپله ډیټا پټه کوئ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خاماخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره زموږ ویډیو لایک کړئ. نو د هغه رقم به ګوره ملګرو اول تاسو پلی سټور ته ولاړ شئ. کله چې تاسو پلی سټور ته ولاړاست تاسو به د سیګریټ ګیلري په نامه یو اپس ته دغه به تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ دغه رقم بیا تاسو نیکسټ کړئ، بیا به نیکسټ بټن ووهئ او دغه رقم بیا سر نیکسټ کړئ او ګیټ سټارټېډ ووهئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو ته وایي په یاهو کې او بینسو او ګوګل سو. کله چې تاسو په چیچ کې یو مثال تاسو نوم سرچ کړئ او په هغه کې تاسو خپله ډیټا پټوئ. نو ملګرو زه ورته زه په ګوګل کې ګوره ملګرو زه نوم ورکومه دغه رقم ګوره ملګرو زه د ولي نوم ورکوم. کله چې ملګرو زه ورته زه ولي سرچ کوم ماته دې کم تصویران اړوي او کم تصویران زه پټول غواړم. نو دلته به یې ملګرو تاسو نوم ورکوئ. کله چې ملګرو تاسو نوم ورکوئ او د هغه رقم بیا تاسو ډن کړئ. ملګرو کله چې تاسو ډن ووهئ ګوره اوس به دلته تاسو ته ګوګل خلاص شي. ملګرو کله چې تاسو ته ګوګل خلاص شو اوس ګوره ملګرو زه په دې کې راځم. اوس مثال کې طور پر زه سرچ کوم چې آنلاین زده کړه ګوره ملګرو ما سرچ کوي چې آنلاین زده کړه پښتو. کله چې ملګرو زه دغه سرچ کوم ګوره دلته به زما ویډیوې ټولې راوړي. نو دغه رقم ګوره اوس که زه چیرې غواړم چې هغه ولي کم نوم ما ورکړی و اوس ګوره ملګرو ما ولي سرچ کوي. کله چې ملګرو زه ولي سرچ کوم نو دغه رقم بیا تاسو چیز کوئ سرچ کوئ. کله چې ملګرو تاسو ولي سرچ کوئ نو ګوره ملګرو دلته تاسو ته دغه راوړي چې پلیز ایډ ا فولډر، یعنې په دې کې اوس تاسو تصویران پټوئ. اوس به تاسو ته نوم هغه ورکړئ ګوره ما ولي نوم ما فولډر ته پسې ورکړئ او دغه رقم مې کنفرم کړئ او دغه رقم به تاسو په دا پلس نښان باندې کلیک وکړئ. که مکمله فولډر پټوئ نو دلته به تاسو په فولډر باندې کلیک وکړئ. که یوه ویډیو یا یو تصویر پټوئ دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه رقم ګوره ملګرو زه ایمیج ته رالم. په ایمیج کې زه یو څو تصویران پټوم. ګوره ملګرو زه راځم دلته دغه تصویران پټوم. کله چې ملګرو زه راسم دغه ایمیج ته زه راځم ملګرو دلته ګوره به ډاونلوډ کړي دا دوه تصویران دي زه دا دوه پټول غواړم. نو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به ګوره تاسو دلته راسئ سلیکټ آل به وي. په سلیکټ آل کې خو نو ټول سلیکټ کېږي او دغه رقم بیا تاسو ډن کړئ. کله چې ملګرو تاسو ډن ووهئ ګوره دلته د هغه فایلونه چې دي هغه چیز سو پټ سو. نو ګوره ملګرو زه بېرته ځم په ګیلري باندې. کله چې ملګرو زه ګیلري ته ولاړ شم هغه دوه تصویران به هلته څه شي پټ دي. نو ګوره ملګرو دلته به یې زه راسم اپس ته. کله چې ملګرو زه اپس ته راسم نو ملګرو ګوره زه راځم اپس ته بېرته. کله چې ملګرو زه اپس ته راسم دلته به زه صرف او صرف چیش کې ولیکم ولي. ګوره ملګرو ما خپله ډیټا په کوم نامه کې پټه کړې وه د ولي په نامه کې. نو دغه رقم بیا تاسو چیش کې سرچ کړئ. کله چې ملګرو تاسو سرچ ووهئ ګوره هغه دوه تصویران یې دلته تاسو ته راواړول هغه اوس دلته تاسو کتلی شئ. یعنې اوس تاسو په ګوګل په سرچ کې خپله ټوله لازمي ډیټا دا رقم ته پټولی شئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګ ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خاماخا وکړي. د هېڅ چا به هم سر نه در خلاصېږي چې دغه شیان د اوس دلته چیرې پټ کړي دي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.